بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ګلالۍ ماشومانو، د نن ورځې درس ته ښه راغلاست. موږ او تاسې به نن په اولي عددونو تجزیه ولولو. تر دې دمه پورې موږ تاسې 5 درس لوستلي ده، مو شپږم درس دی او ستاسو د کتاب 13 او 14 پاڼه به موږ نن تاسې زده کړو. زه صفي الله حکیمي یم، ستاسو د ریاضي استاد. ښه، که مو په یاد وي، موږ تاسې په تېر درس کې د ضربي اجزاو په باره کې غږېدلي وو. مې تاسو ته وعده درکړه چې موږ تاسې به په راتلونکي درس کې تجزیه په هکله وغږېږو. صحیح ده؟ نو ضربي اجزاوې مې په یاد دي که نه مې په یاد؟ ضربي اجزاوې مو وویلې چې که چېرې موږ تاسې یو عدد 2 عدده سره ضرب کو، د حاصل ضرب دغه 2 عددونه دغه ضربي اجزا وي. مثال ضربي اجزاو مثال درکړم. ضربي اجزاو مثال 5 مو که چیرې د 2 سره ضرب کړه چې 10 کېږي. دلته مو تاسې وایو چې 2 او 5 د 10 ضربي اجزاوې دي. صحیح ده؟ او موږ تاسې کولی سو مثلا هر عدد ته ضربي اجزاوې ورته پیدا کړو. صحیح ده؟ خو بیا مې تاسو ته وویلې موږ تاسې ته اولیه ضربي اجزاوې ډېر اهمیت لري. اوس به اهمیت په هکله تاسې نور هم پوه شئ. ځکه چې نن ورځې درس هم شروع کړو او بیا به ښه معلومات تاسو ته درکړم. نن موږ تاسې تجزیه ولولو. راځئ چې د متن یې ولولو، بیا وروسته سوالونه هم سره وګورو. ښه، تجزیه هغه عملیه ده چې په هغه کې یو عدد 2 یا زیاتو عددونو د ضرب حاصل په ډول لیکل شوی وي، تجزیه ویل کېږي. څنګه ده؟ هغه عملیه چې په هغه کې یو عدد 2 یا زیاتو عددونو د ضرب حاصل په ډول لیکل شوی وي، تجزیه ویل کېږي. مثلا هر یو 10 15 12 عددونو په لاندې شکل لیکل کېږي. 15 او 12 15 او 3 15 3 2 2 12 15 ضرب 2 ضرب 2 شل. ښه، دغه عدد چې د ضربي اجزاو د ضرب په حالت کې ولیکو، دغه ته موږ تاسو تجزیه وایو. په ضربي عددو باندې پوه شوئ که نه؟ په ضربي اجزاو باندې که چېرې موږ تاسې اوس مثلا وغواړو 10 تجزیه کړو، 10 تجزیه کړو. صحیح ده؟ موږ تاسې څه کار کوو؟ 10 په ضربي اجزاو باندې لیکو. 10 ضربي اجزاوې کومې دي؟ 15 ضرب د 2. دا 2 او 15 د 10 ضربي اجزاوې دي او موږ تاسې بیا وایو چې موږ تاسې 10 تجزیه کړ. 10 مو تجزیه کړ. صحیح ده؟ پوه شئ د تجزیې په معنا باندې؟ که چیرې موږ تاسې یو عدد د 2 نه زیاتو عددونو د ضرب په شکل سره ولیکو، د ضرب د حاصل په شکل ولیکو، موږ تاسې وایو چې د عدد موږ تاسې تجزیه کړ. بل مثال شل ته وګورئ. زه اوس شل ولیکم چې 15 ضرب د 2 ضرب د 2 15 او 2 10 10 ضرب د 2 شل. ما په حقیقت کې شل مې څه کړی دي؟ تجزیه کړی ده. پوه شئ؟ دا د تجزیې اصلي مفهوم ده. راځئ مستقیم به همداسې فعالیت حل کړو، وروسته به همداسې مخته ولاړ شو. صحیح ده؟ ښه، تاسې هلته وینئ په دې فعالیت کې چې د 29 14 21 14 15 14 عددونو په خپله کتابچو کې ولیکئ. د هغو عددونو څخه دایره تاو کړئ چې یو ضربي جز ولري. ښه، په دې فعالیت کې، په اول فعالیت کې موږ تاسې یو ضربي جز لرونکي عدد پیدا کوو. څه معنا یو ضربي جز؟ اوس به تاسو ته تشریح کوم. موږ تاسې اولیه عدد ولوستل که نه؟ اولیه عدد او غیر اولیه. اولیه او غیر اولیه مو ولوستل او په هغه باندې پوهېږو. که مو په یاد نه وي، زه به یو لنډیز بیا درکړم. اولیه هغه عدد دي چې تنه او تنه په 2 عددونو باندې د ویشلو وړ وي. یو او په خپله عدد، په خپله عدد. صحیح ده؟ اوس مثلا مثال و په یو باندې د ویشلو وړ ده او په خپله و باندې او په یو باندې. صحیح ده؟ 2 عددونه باندې د ویشلو وړتیا لري. غیر اولیه څه دي؟
حد اقل دریو عددونو باندې ویشل وړي دریو رقمونو باندې عددونو باندې ویشل وړي صحیح ده ویشل وړي صحیح ده خو دلته اوس یو ضربي جزء ولري موږ نه سوال سوی ده په دوه کې هدف هماغه د اولی عددونو پیدا کول دي څه معنا ولې د ضربي جزء یو ضربي جزء درلودل اولی عدد ته وایي زه به اوس تاسو ته در وښیم تاسو اوس مثلا نه وګورئ صحیح ده که زه تاسو نه سوال وکړم چې د نه ضربي جزونه ولیکئ صحیح ده سوال داسې تاته ولیکم چې مثلا دلته سوال ده د نه ضربي جز ولیکئ یا اجزا ولیکئ صحیح ده که اوس د نه ضربي جز موږ تاسې غواړو پیدا کړو څه کار کوو هغه عدد چې سره ضرب سي یو نه مشترک هغه کوم عدد دی یو ضرب دی نه صحیح ده یو ضرب دی نه څو کېږي نه صحیح ده نو یو نه دغه یو ضربي جز لري صحیح ده یو ضربي جز لري څو ده نه صحیح ده نور کوم عدد دی چې یو ضربي جز لري 29 څنګه ده 29 یو ضربي جز لري که نه لري او یو ځل لري لکه چې داسې کوم عدد نشته چې سره ضرب یې کوو چې موږ ته 29 راکړي 5 ضرب 5 25 اووه ضرب د 4 28 29 موږ تاسې خالي یو ضربي جز ورته لرو یو ضرب د 29 صحیح ده نه څنګه دي نه که موږ تاسې ولیکو موږ تاسې یو ضرب د نه لیکلی شو 3 ضرب د 3 لیکلی شو نو دا یو ضربي جز نه لري صحیح ده 14 بیا څنګه دي 14 هم همدارنګه یو ضرب د 14 کولی شو 2 ضرب د 2 ضرب د 2 ضرب د 2 کولی شو 4 ضرب د 4 کولی شو نو دا هم یو ضربي جز نه لري نو دلته کوم ضربي جز نه یو دي 29 بل یو دیرش یو ویشت نشته ځکه چې اووه ضرب د 3 هم یو ویشت کېدای شي 14 هم نه 11 او 14 دا یو ضربي جز لري صحیح ده حل شو دوم برخه یې څه پوښتنه کوي د هغو عددونو شاوخوا ته مربع وباسئ چې دوه یا څو ضربي جز ولري ښه یو جز پیدا کړ دغه دوه یا له هغه نه زیات ضربي اجزا لري صحیح ده دا دوه ضربي اجزا لري دا موضوع دا پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده دا زه تاسو ته نه حل کوم راځئ په اولیه عددونو تجزیه زه تاسو ته اوس تشریح کوم په اولیه عددونو باندې تجزیه ښه په یو عدد په مختلفو شکلونو د هغې په ضربي اجزاو تجزیه کولی شو صحیح ده اوس مثال د خبرې شپږ دېرش تاسې وګورئ موږ تاسې کولی شو چې یو ضرب د شپږ دېرش ولیکو د شپږ دېرش د تجزیه کولو لپاره موږ تاسې یو ضرب د شپږ دېرش کولی شو صحیح ده موږ تاسې درې د 12 سره ضرب کولی شو چې شپږ دېرش موږ تاسې ته لاسته راسي موږ شپږ ضرب د شپږ کولی شو چې شپږ دېرش لاسته راسي دغه ټول موږ تاسې څرنګه دي د تجزیې مختلف لارې دي صحیح ده بېلابېلې لارې لرو همدارنګه اوس مثلا موږ تاسې په ډېرو لارو باندې لیکلی شو خو موږ تاسو ته مخکې هم تاسو ویلي وو چې اولیه عددونو باندې تجزیه مهمه ده صحیح ده خو اولیه عددونو کوم عددونه دي هغه عددونه چې په یوه او په خپل ځان باندې د ویشلو وړتیا ولري د هغه نه بهر بل هېڅ کوم عدد ونه ویشل سي نو دلته اوس که شپږ دېرش په شپږو باندې تجزیه کړم دغه شپږ دېرش خپله یو اولیه عدد ده که غیر اولیه ده که غیر اولیه شپږ په شپږو د ویشلو وړتیا لري په یوه لري په دوه لري په درې لري نو تاسې وینئ چې دا اولیه عدد نشي کېدای
صحیح ده، دا اولیه عدد نه ده، بل دا غیر اولیه عدد ده. موږ تاسو ته اولیه عددونه باندې تجزیه مهمه ده. او زه شپږ درس څنګه کولی شم چې په اولیه عددونه وویشم؟ اولیه عددونه کوم دي؟ دا هلته به تاسو ته ټول ولیکمه، تر شلو پورې به درته ولیکمه. دوه اولیه عدد ده، درې اولیه عدد ده، څلور نه ده، پنځه اولیه عدد ده، شپږ نه ده، اووه اولیه عدد ده، نهه نه ده، لس نه ده، یولس اولیه عدد ده، دولس نه ده، دیارلس اولیه عدد ده، څوارلس هم نه ده، پنځلس اولیه عدد ده، شپاړس مرکب ده یا غیر اولیه ده، اوولس اولیه عدد ده، اتلس غیر اولیه ده، نولس هم اولیه عدد ده. دا څه دي؟ تر شلو پورې اولیه اعداد دي. صحیح ده، اولیه اعداد دي له یو نه تر شلو پورې. اوس شپږ دېرش موږ تاسې باید دا رقم ته تجزیه کړو، په ضربي اجزاو باندې د ضربي اجزاو د حاصل په شکل یې ولیکو چې له دغو نه به موږ تاسې ته نه ګټه اخلو. کوم عددونه؟ له دغو نه به خالي ګټه اخلو، دوه نه، درې نه، پنځه نه، اووه نه، یولس نه. څنګه دا کار کولی شو؟ راځئ چې له دوه نه ګټه واخلو. اول دوه که چېرې موږ تاسې د دوو سره ضرب کړو کېږي څلور. صحیح ده، څلور که موږ تاسې د درې سره ضرب کړو کېږي دولس. دولس که موږ تاسې د درې سره ضرب کړو کېږي شپږ دېرش. صحیح ده. اوس تاسې مې په دغه کې دا ټول ضربي اجزاوې د شپږ دېرش دي او د شپږ دېرش مو تجزیه کړی، خو فرق یې له دا نورو نه، دا نورو ضربي اجزاو نه دلته څه ده چې دغه اولیه عدد دي، اولیه عدد دي. صحیح ده. څنګه مې دا کار وکړی سو؟ ما دلته یوه اسانه طریقه مخته یوړه، خو تاسو ورباندې پوه نه سوی. څه مې وکړه؟ شپږ دېرش مثلا دلته دي شپږ ضرب د شپږ. صحیح ده. شپږ دېرش لرو، شپږ دېرش لرو، دا شپږ ضرب د شپږ لیکل سوی که نه؟ تاسو شپږ کولی شئ چې دوه ضرب د درې ولیکئ، ضرب د دا بل شپږ هم دوه ضرب د درې ولیکئ، او دوه یوې خواته راوړئ، دوه ضرب د دوه ضرب د درې، او درې د بلې خواته راوړئ، هماغه نتیجه لرو. صحیح ده. دا د تجزیه کولو یوه لاره ده. په راتلونکي درس کې به زه تاسو ته په حوالي عددونو د تجزیې بله لاره هم در وښیم چې ډېره اسانه او ساده ده. صحیح ده. نو تاسې خپله په کور کې دغه فعالیتونه وګورئ. زه به یو دوه تاسو ته دلته در وښیم. ضربي اجزاوې دوه مساوي جزو لري. ښه، ټول هغه دوه رقمي عددونه ولیکئ. دوه رقمي ولیکئ. ضربي اجزاوې دوه مساوي جزو لري، یعنې دواړه سره ضرب کړو، موږ تاسو ته دوه رقمي عدد راکړي او دواړه جزونه سره مساوي وي. مثال دی خبرې، که موږ تاسې دوه رقمي عدد باندې وځو، نهه او نهه ضرب کړئ، څو کېږي؟ یو اتیا. دا دوه رقمي عدد ده او ضربي اجزاوې دواړه سره مساوي دي. مثال. صحیح ده. تاسې اته ضرب د اته کوئ، اووه ضرب د اووه کوئ. دا تاسو چې ضربي اجزاوې درې مساوي جزو لري، درې وارې همدا کارونه وکئ. مثلا درې او درې سره ضرب کوئ، نهه اووه وي. خو دلته مو تاسو نه ښه، دلته دوه رقمي عدد غوښتلی. دا څو سوه؟ درې ضرب د درې کېږي اووه ویشت. دوه رقمي عدد ده، درې ضربي جز لري. صحیح ده. او هغه عدد پیدا کړئ چې د هغې ضربي اجزاوې یو، درې او پنځه وي. دا سره ضرب کوئ، یو ضرب درې کوئ، بیا یې ضرب درې کوئ، یا پنځه نه دوه وارې ګټه واخلئ، یا له پنځو نه درې وارې ګټه واخلئ، او هغه عدد به تاسې پیدا کوئ چې دوه رقمي وي. دا مو تاسو دنده ده، او دغه کورنۍ دنده مو هم له یاده ونه وځي. دا د نن ورځې درس ده. هیله ده چې درس مو زده کړی. د الله په امان.